السلام علیکم او په خیر راغلی. په دې ویډیو کې به زه تاسو پوهه کوم چې تاسو به خپل لایف چې دی هغه څنګه چینج کوئ، څنګه به تاسو آنلاین ارنینګ کوئ، که هغه تاسو د امازون نه کوئ یا که هغه تاسو د نور ډیجیټل سکلز نه آنلاین ارنینګ کول غواړئ، نو تاسو به په ریالټي کې په حقیقت کې څنګه آنلاین ارنینګ کوئ. نو دا ویډیو ستاسو د پاره ده که ته غواړې چې خپل لایف چې دی هغه چینج کړي، نو بیا د نن نه ارنینګ چې دی هغه سټارټ کا. څنګه به تاسو آنلاین ارنینګ کوئ، د دې دپاره کم میتھډز چې دی هغه پکار دي. ګوره د ټول نه اولنۍ خبره ده که تاسو غواړئ چې آنلاین ارنینګ وکئ، صحیح ده، آنلاین پیسې وګټئ، ستاسو سره پکار دی سکلز چې ستاسو سره د دې دور مطابق د دې وخت مطابق یو ډیجیټل سکل چې دی هغه موجود وي. که ستاسو سره سکل وي نو تاسو د هغې په مدد سره ارنینګ کولی شئ. که ستاسو سره سکل نه وي نو بیا درته زه ښیم چې دا سکل ته زده که ستا لایف چې دی دا چینج کولی شي، ستا په ژوند کې چې دی بدلون راوستی شي. I have one question. زه ستاسو نه یو تپوس کوم. Do you have a mobile؟ آیا ستا سره موبایل شته؟ بالکل شته دی د سره. ځکه ته چې زما دا ویډیو ګورې نو دا هم د موبایل نه ګورې که نه. انټرنیټ د سره شته او انټرنیټ د سره هم شته دی، ځکه د انټرنیټ په مدد سره چې دی تو دا ویډیو واچ کې په یوټیوب باندې که نه. then you also have a chance to success. بیا ستا سره د کامیابۍ هم چانس چې دی هغه شته. که فرض که ستا سره موبایل وي، ستا سره انټرنیټ وي، نو ستا سره چانس شته د آنلاین ارنینګ کولو، د کامیابۍ ستا سره چانس شته دی. ګوره که تاسو چې دی د انټرنیټ نه د موبایل نه په صحیح طریقه باندې کار اخلی نو دا تاسو له ډیره زیاته فایده درکوي، صحیح ده. خو که فرض که تاسو ډیلی بس جست دغه سکرالینګ کوئ، ویډیو اړوئ را اړوئ، نو الټه بیا چې دی تاسو له نقصان درکوي، ستاسو د پیکج پیسې ضایع کیږي، ستاسو وخت ضایع کیږي، وخت درنه روان دی، نو دا ستاسو په دې کې ټوټلی بیا نقصان دی. موبایل هم ستا سره شته، انټرنیټ د سره هم شته، نو زه تا ته وایم چې ستا سره د کامیابۍ چانس هم شته دی. خو د دې دپاره به ته کې خان محنت نه بغیر چې دی هغه نه کیږي، صحیح ده. ته به سکل زده کې، که هغه ته امازون زده کول غواړې، که هغه ته ډیجیټل مارکیټینګ زده کول غواړې، که هغه ته یوټیوب اټومیشن کول غواړې، که هغه ته په ای آی باندې چې دی ځان پوه کول غواړې، هغه که ته په ویب ډیولپمنټ باندې ځان پوه کول غواړې، چې په څه هم وي خو ته به سکل چې دی هغه به ګین کې. د ای کامرس سره ریلیټډ که ته سکل زده کول غواړې یا د ډیجیټل مارکیټینګ ریلیټډ تاسو سکل زده کول غواړئ، یوټیوب اټومیشن، نو تاسو زمونږ سره په واتساپ نمبر باندې کانټیکټ هم کولی شئ. مونږ تاسو ته دا ښوولی هم شو چې تاسو په دې باندې پوه کړو او تاسو چې دی مخکې بوځو. امازون از ا هیوج پلیټفارم. امازون چې دی دا یو غټ پلیټفارم دی، صحیح ده. 1000 of people earn daily. So why not you؟ د دې نه په زرونو خلک چې دی د ورځې ارنینګ کوي، نه ته ولې ارنینګ چې دی هغه نه کوې؟ ته ځکه ارنینګ نه کوې چې ته په ځان باندې انویسټمنټ نه کوې، ته په ځان باندې چې دی کار نه کوې. نو چې ته د کمې پورې په ځان باندې کار نه کوې، د کمې پورې په ځان باندې انویسټمنټ نه کوې، تر د هغې پورې به ستا حالات چې دی هغه هم دغه شانتي وي څنګه چې په پریزنټ کې دي. خو که فرض کا تا د نن نه محنت چې دی هغه سټارټ کړلو، د ځان سره د یو لوز وکړلو، د ځان سره د یو واده وکړله، نو ستا سبانۍ چې دی هغه ستا ښکلی کیدی شي، هغه برایټ کیدی شي. ډېر خلک وایي چې زمونږ سره پیسې نشته، ډېر خلک وایي چې مونږ له انګلیش نه راځي. خو ګوره ځکه تاسو ته ووایم که نه، نو دا ټولې د دې دپاره بهانې دي، صحیح ده. پیسه هم د دې دپاره یو بهانه ده، انګلیش هم د دې دپاره یو بهانه ده، د موبایل اخیستو دپاره، د لیپټاپ د پرچیز کولو دپاره، د انټرنیټ پیکج لګولو دپاره، د دې دپاره زمونږ سره پیسې، صحیح ده. خو چې کله مونږ په ځان باندې انویسټمنټ کوو، صحیح ده، د هغې دپاره بیا زمونږ سره پیسې نه وي. دغه زمونږ
کمزوري ده. او چې تاسو په دې مایند سیټ باندې لاړئ چې تاسو انویسټمنټ په بزنس سایډ باندې کولو نو تاسو به خوشحاله یې. صحیح ده. د انګلیش هم نن سبا چې دی څه مسله نشته دی. نن سبا اے آی ټولز راغلی دي، ته ورته په پښتو کې خبره کوه تا ته به انګلیش ته اړئ. صحیح ده. وایس کې په آواز ورسره خبرې اترې کوه تا ته به انګلیش ته اړئ. که تا ته بل څوک خبرې اترې کوي هغه راځه د اے آی ټول په مدد سره یې پښتو ټرانسلیټ کوه. صحیح شو نشته دی. نو داسې حساب کتاب دی چې دا هسې هغه بهانې دي. صحیح ده. د دې بهانو نه چې دی خلاصېدل نشته دی. د دې نه که تاسو غواړئ، که تاسو ریلی غواړئ، په حقیقت کې غواړئ چې تاسو سکسس شئ، نو بیا به تاسو څه کوئ؟ دا بهانې چې دی دا به د دې مزغونه سیټ ته چې دی لرکوئ او په خپل کار باندې په سکل زده کولو باندې چې دی په دې باندې به فوکس کوئ. هر یو کامیاب انسان چې کوم دی هغه په څه وخت کې چې دی بګنرز و. صحیح ده. که فرض که زه تاسو ته ووایم ما چې په خپله باندې سټارټ اخیستلو، صحیح ده، نو زه هم بګنر وم، په هیڅ نه پوهېدم، خو ورو ورو رالم، په سکیل باندې مې کار وکړو، په ځان باندې مې کار وکړو، په پرسنل ډیولپمنټ باندې مې کار وکړلو. نو نن چې دی زما سره بلهاشه سکیلز دی او د هغې نه زه ارنینګ کوم. زه غواړم چې تاسو هم د دې نه ارنینګ وکئ، تاسو هم آنلاین چې دی پیسې وګټئ. when other can do it you can also do it. ګوره که دا نور خلک چې دی کولی شي دا کار کنه نو ته هم دا چې دی کولی شي. که فرض که دا کسان نه دي دې ته تاسو وګورئ دا څومره خوشحاله دي، په خندا خندا دي، لپټاپس دا ورته پرتې دي، لګیا دي په بزنس باندې کار چې دی هغه کوي. که دا کسان کولی شي که نه او تو پکې دا یې دلته کې سیټ ته ناسې نو ته هم دا کولی شي. تا ته هم په دې کې څه ایشو نشته دی، تا ته پکې هم څه مسله نشته دی. خو ته صرف دا خلک چې دی اینې چې یاره دو دا کار کوي، نور ته چې دی تو په دې باندې کار نه کوې، په ځان باندې کار نه کوې. نو که تا په ځان باندې کار سټارټ کړلو نو ته بیا په دغه شانتې محفلونو کې به ته هم بیا ناسې او د دو په شانتې به بیا خاندې. صحیح ده که نه؟ نو ځکه درته یمه چې کار چې دی هغه د نن نه سټارټ کوئ، سکل زده کوئ، که هغه د امیزون ریلیټډ وي، که هغه د ډیجیټل مارکیټینګ ریلیټډ وي، که هغه د یوټیوب اټومیشن ریلیټډ وي، که هغه د شاپفای ریلیټډ وي او په هغې باندې کار وکئ. که ستاسو سره خپلې پیسې نه وي تاسو بزنسز له هم کار کولی شئ، کاروبارون له هم کار کولی شئ. غټې غټې کمپنیانې دي. صحیح ده. کمپنی چې دی دا څوک په یوازې باندې نشي چلولی. صحیح ده که نه؟ د دې دپاره ټیم وي. نو په هغه ټیم کې چې دی تاسو هم د هغوی حصه جوړېدی شئ، هغو له کار کولی شئ چې خپله انویسټمنټ درسره راشي، خپل بزنس چې دی هغه هم بیا سکیل کولی شئ. I am bringing you an Amazon A to Z course. ما تاسو له چې دی د Amazon کورس چې دی هغه راوړی دی. صحیح ده. چې په هغې کې به زه تاسو کمپلیټلی پوه کوم. ګوره زیات تر خلک چې دی هغه تاسو ته وایي چې یاره زه به تاسو ته امیزون کوم. صحیح ده. او بیا درته په امیزون کې د هغې یو حصه صرف در وښي او نور در نه قلار شي. خو که مونږ په حقیقت کې وګورو او که دا تاسو په حقیقت کې زده کوئ، صحیح ده، نو د دې نه تاسو چې دی هم ښه کافي ارنینګ کولی شئ. که په دې کې تاسو د برانډ اپروول چاله سروسز ورکوئ نو هم تاسو د هغې نه ارنینګ کولی شئ. که په دې کې تاسو چې دی چاله چې دی د ای پلس کانټنټ جوړولو سروسز ورکوئ نو هغه هم کولی شئ. د امیج کریشن سروسز چاله ورکوئ هغه هم تاسو کولی شئ. صحیح ده. د پی پی سی دپاره که تاسو چې دی منیجمنټ کول غواړئ نو هغه هم تاسو کولی شئ. د فایور، اف ورک، د لینکډین، د فیسبوک، د دې سوشل میډیا پلیټ فارم په ذریعه باندې تاسو کلاینټس چې دی هغه کتلی شئ او تاسو چې دی د هغې په مدد سره چې دی د خپل آنلاین ارنینګ جرنی چې دی سټارټ کولی شئ. نو که فرض که تاسو زمونږ د امیزون په کورس کې انټرسټډ یئ نو تاسو زمونږ سره په وټساپ نمبر باندې کانټیکټ چې دی هغه کولی شئ. په امیزون کې به تاسو څه زده کوئ؟ په امیزون کې به تاسو زده کوئ هولسیل، پرایویټ لیبل، آنلاین آربیټراج. هولسیل څه ته ویلی کېږي؟ هولسیل دې ته ویلی کېږي چې تاسو د نورو برانډډ پروډکټس کم چې ایګزسټډ برانډز دي، صحیح ده، کم چې د مخکې نه کم برانډز په
دنیا کې چې دی سیل کیږي صحیح ده. که فرض که تاسو هغه خرڅوئ د هغه برانډ نه یا د اتورایز سپلایر یا د ډسټریبیوټر نه پراډکټس اخلئ او هغه تاسو په امیزان باندې خرڅوئ نو دغې ته هولسیل ویلی کیږي. پرایویټ لیبل دې ته ویلی کیږي صاحبه چې کله تاسو خپل یو فل برانډ لانچ کړئ په خپل نامه باندې چې دی د هغې دپاره یو لوګو دا رجسټر کړئ نو دغې ته ویلی کیږي پرایویټ لیبل. آنلاین آربیټراج څه ته ویلی کیږي؟ آنلاین آربیټراج دې ته ویلی کیږي چې تاسو د یو مارکیټ پلیس نه د یو بل مارکیټ پلیس نه لایک ای بی شوله والمارټ شوله د دې نه تاسو پراډکټ چې دی هغه پرچیز کوئ او هغه تاسو خرڅوئ په امیزان باندې نو دې ته ویلی کیږي آنلاین آربیټراج. پراډکټ هنټینګ څه ته ویلی کیږي؟ پراډکټ هنټینګ دې ته ویلی کیږي چې تاسو سټور چې دی هغه کولاو کړلو په امیزان کې یا په بل یو ای کامرس پلیټ فارم کې یا په شاپیفای باندې چې دی تاسو کار سټارټ کړلو نو اوس تاسو چې دی کار چې روانوئ پراډکټس به خرڅوئ که نه. نو چې پراډکټس خرڅوئ تاسو ظاهره خبره ده چې د هغې دپاره به پراډکټ ګورئ او هغه پراډکټ به ګورئ چې د هغې د مخکې نه په مارکیټ کې ډیمانډ وي. صحیح ده که نه؟ learn everything step by step from zero to advance. په دې کورس کې به زه تاسو ته چې دی A to Z چې دی هغه امیزان خیمه د زیرو نه واله تر د ایډوانس لیوله پورې. Today make the decision next 1 month no excuses only learning. تاسو چې دی د نن نه چې دی یو فیصله واخلئ یو ډیسیژن چې دی دا واخلئ د نیکسټ 1 منت دپاره د را روانې یوې میاشتې دپاره بیا بس تاسو چې دی بهانې معنې ختمې وي. صحیح ده؟ تاسو چې دی آنلاین ارنینګ باندې فوکس وکئ په آنلاین لرنینګ باندې فوکس وکئ تاسو به ګورئ چې هر ورځ بیا ستاسو سره یوه نوې موقع راځي که نه نو تاسو ته په خپله باندې چې دی پته ولګي. ستاسو فیوچر ستاسو مستقبل چې دی دا منحصر دی ستاسو په فیصلې باندې. اوس فیصله کول چې دی هغه په تاسو باندې دی ځکه ستاسو فیوچر دی تاسو له وخت را روان دی. صحیح ده؟ نو دا ډیسیژن چې دی دا فیصله چې دی دا به تاسو کوئ. کیپ سکرالینګ یا خو ثابته ورځ چې دی تاسو تش سکرالینګ کوئ په فیسبوک انسټاګرام یوټیوب کې بس ویډیو ریلز سټوریز واچ کوئ دغه کوئ بس په دغې کې خپل ټایم چې دی ضایع کوئ او یا چې دی په سکل باندې فوکس وکئ چې تاسو یو هنر چې دی هغه آنلاین زده کئ. صحیح ده؟ چې تاسو په دې باندې فوکس وکړلو صحیح ده په آنلاین لرنینګ باندې چې تاسو آنلاین سکلز چې دی هغه زده کړل نو ستاسو سره به هره ورځ چې دی بیا یو نوې موقع چې دی انشاءالله. If you are serious about learning Amazon and starting your earning journey, contact us on WhatsApp. که فرض که ته د امیزان کورس کولو کې سنجیدهی صحیح ده غواړې چې د امیزان د لارې نه د خپل ارنینګ جرني چې دی د خپل پیسو ګټلو سفر چې دی هغه شروع کړمه نو بیا تاسو زمونږ سره هم اوس رابطه وکئ په دې واتساپ نمبر باندې. زمونږ لیمیټډ سټوډنټس وي او لیمیټډ سټوډنټس زمونږ کلاسز چې دی هغه آنلاین اخلو. سکسیس از ناٹ ا چانس کامیابی چې دی دا یو موقع نه ده. سکسیس از ا ډیسیژن. سکسیس کامیابی چې دی دا یو فیصله ده. نو اوس دوه خبرې دي یا خو سکرالینګ کول او یا چې دی سکل زده کول. که سکرالینګ کوئ نو بس بیا دغه شانتې چې دی تاویږئ په یوټیوب کې په فیسبوک کې په ټیک ټاک کې په انسټاګرام کې او که واقعي چې دی خپل لایف چې دی هغه چینج کول غواړئ هغه د ډیجیټل مارکیټینګ د سایډه یا هغه د امیزان د سایډ نه یا د یوټیوب د اټومیشن د سایډ نه نو تاسو زموږ سره بیا په دې واتساپ نمبر باندې رابطه وکئ. انشاءالله موږ به تاسو په دې کې ایکسپرټ کوو تاسو به دې قابل کوو چې تاسو هم آنلاین ارنینګ وکئ. دا زموږ نننی ویډیو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کئ د حوصله افزایۍ دپاره ښکلی شانتي کمنټ وکئ. زمونږ د یوټیوب چینل د سپورټ دپاره زمونږ یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کئ. Thank you so much. Bye bye for now. We will meet inshallah in the next video. Allah Faman.